د افغانستان مخکنی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحب ټولو خواو ته د افغانستان راتلونکي لپاره د رغندو خبرو پیلولو بلنه ورکړې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ښاغلي موحب پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه له دې فرصته په استفادې ټولو خواو ته بلنه ورکوم چې سره راغونډ شي، له تیره په زده کړې او اوسني وضعیت ته په کتو د راتلونکي په اړه رغنده خبرې پیل کړي. هغه زیاته کړې ده بحثونه به سخت او ننګونکي وي، خو په خبره یې افغانان د ځوابونو مستحق دي. حمدالله موحب دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له یوې خوا افغانستان کې د طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو خبرونه ورکول کیږي او بل خوا طالبانو ویلي یوې لویې جرګې ته په چمتووالي بوخت دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.